السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د موبایل ولیوم د اواز چې کوم دی، د موبایل اواز، هغه که د نعت وي یا د څه شي ویډیو وي، د هغې اواز تاسو څنګه زیاتولی شئ. که چېرته ستاسو د موبایل اواز کم وي، نو تاسو د ویډیو کتو سره کولی شئ چې د خپل موبایل اواز مو زیات کړئ. د ویډیو تر اخره وګورئ. د دې نه مخکې دوستانو که چېرته تاسو په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یئ، چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکان په آل باندې در سره کلیک کړئ. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوه، ویډیو لایک کړئ. نو دوستانو، دا یو اپلیکیشن دی، د دې لینک به تاسو ته ډسکرپشن کې ملاو شي. له ډسکرپشن لینک څخه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. که چېرته غواړئ دا له پلی سټور څخه په سرچ ډاونلوډ کړئ، نو تاسو دلته کې دا اپلیکیشن ګورئ. دا به په پلی سټور کې سرچ کړئ، له پلی سټور څخه به ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو دوستانو، نو دا به تاسو آن کړئ. د آن کولو سره یو څه نه څه لوډ کړي، هغې وروسته لاندې یو ولیوم هغه چې کوم دی، دا به تاسو ته ښکاري. دا ستاسو د موبایل خپل ولیوم اوچتولو ټیټولو ترتیب دی. که چېرته تاسو زیاتول غواړئ، کمول یې غواړئ، څومره چې ستاسو د موبایل اواز دی د هغې نه زیاتول غواړئ، نو بره دا اپشن به تاسو ته ښکاري. زه اوس تاسو ته درښیم دا اپشن. دا کله چې تاسو زیات کړئ، بیا ستاسو د موبایل چې څومره اواز وي، هغې دوه په دومره بیا ستاسو د دې بټن سره د خپل موبایل اواز زیاتولی شئ. زه اوس تاسو ته درښیم دوستانو، ګورئ د دې بټن د خوا وړلو سره به ستاسو د موبایل اواز چې کوم دی هغه زیات شي. کیدای شي تاسو ته دغه شان اپشن درکوي چې 40% نه زیات دا مه زیاتوئ، ځکه چې دې سره ستاسو موبایل لوډ سپیکر خرابېدای شي. نو که چېرته ستاسو د موبایل اواز بیخي کم وي، تاسو زیاتول غواړئ، زیاتولی شئ. خو بیا هم که چېرته تاسو یې په 40% پرېږدئ، نو دا غوره خبره ده. کله مو چې دا په 40% پرېښوده، یو سیټینګ و په دې ایپ کې، هغې وروسته د دې اپلیکیشن وځئ، بیا چې کله خپل د موبایل اواز چیک کوئ، نو بیخي به زیات شوی وي. که 40% ونه زیاتول غواړئ، بیا یې هم زیاتولی شئ. ستاسو موبایل لپاره توان هم جوړولی شي دا اپلیکیشن. نو زما ستاسو لپاره دا مشوره ده چې دا باید تاسو 40% وساتئ. نو دوستانو، دا وه یو ورکوټي شان ویډیو. که چېرته مو خوښه شوې وي، ویډیو ضرور لایک کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره زموږ ټیکنو پښتو یوټیوب چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لیاله په امان.